نظم دی مسافرۍ کې اختر. نارې وې د اختر په پردي ښار کې زندګي وه، ته واوره که نه یاره زمونږ دومره مجبوري وه. یو څیز مې د سینې په منځ کې یاره دومره تنګ و، کوټه کې مې څلورو دیوالونو سره جنګ و. د سترګو سترغلي مې پړسېدلې و لاليه، د شپې مې غلې غلې ډېرې جړلې و لاليه. یو هسې هم له مخکې نه مې زړه پرهر و، اختر د مونږ نه پس عجیبه غوندې منظر و. بیخي لکه د کونډې په زړه یاره ډېر نری وم، ولاړ د انسانانو منځ کې هسې یو پیری وم. بیخي لکه د کونډې په زړه یاره ډېر نری وم، ولاړ د انسانانو منځ کې هسې یو پیری وم. قلار چا په قربان او د لاسه نه کړمه یاره، هېڅ چا خپلې سینې ته رانږدې نه کړمه یاره. بیخي لکه چې ونیسي یو څوک د اور لمبې ته، په ډکو لمدو سترګو را روان شومه دیرې ته. بیخي لکه چاودو لاليه زړه مې په ژړا و، ملګری مې هر یو په خپل موبایل کې لګیا و. مثال لکه یو مړی چې څوک ویسي مقبرې ته، بیخي لکه د مړي کور کې ناست وم فاتحې ته. مثال لکه یو مړی چې څوک ویسي مقبرې ته، بیخي لکه د مړي کور کې ناست وم فاتحې ته. د چا غږ پسې لاړم څو ځله دروازې ته، ټینګ نه شوم نو لاړم یوه خوشي شان کوټې ته. مثال لکه قیدي لاليه خپو کې مې زنځیر و، نیولی مې سینې پورې لاليه ستا تصویر و. بدن مې د مرغۍ لکه دانه پسې وش کو، خو سم مې په ژړا ورته لاليه دا زړه تش کو. مثال لکه هوسۍ چې د بې حسو جال کې ګیر شي، یو څوک لکه چې ډېرو اندېښنو نه چې راتېر شي. احساس ومه په زړه باندې مات ومه لاليه، په یو ګوټ کې د کوټې خاموشه ناست ومه لاليه. دیانه لنډه دا ده که څوک هر څومره نهر وي، د خپلو سره خوا کې هره ورځ اختر وي. د خپلو سره خوا کې هره ورځ اختر وي.